مسافر اکثر په دې وهمونو سوچونو فکرونو کې د دې قصو د لاسه لاړ شي. یوه دویمه دا خبره به رانه لږ اوږده شي خو خیر دا همه د مسافرو دپاره یو درته دا نصیحت وکړمه او دا راته د یو ورور او د یو دوست مشوره ده او د هغه انسان چې څه نه څه تجربې شتي هغه ده چې څومره دې ځان ته ګول او مقصد او هدف غټ یې ښودو دومره به په عذابېږي. و چې ته د هغه ځای نه راغلی او د هغه یو خپل بنګله دې لیدلې د هغه 5 چته او د هغه ځای نه دې ځان سره هغه خوب راوړی دی ته به څه ګمانه دلته خوب وکړي تا دومره غټه کیسه ځان ته مخې ته ایښودې ده نو بیا صرف دغه کیسه نه ده که نه بیا به ګاډی علمه او ځمکې او خوا کې ټوټه خرڅېږي ولته ټوټه ده دلته دا دلته بیا ته په سکون به نه شي. خو که چېرته موږ دا امیدونه لږ راکم کړو نو زموږ ژوند به برابر شي. امید څه یعنې یو سړی وایي چې زه دومره څه وکړم چې را 2-3 ټیمه روټۍ پرې راوړي د دې بچو زما د هغوی د سکول مدرسه پکې وشي تربیت یې وشي غم ښادي رسم و رواج دغه روانې به صحیح او کور نشته یو داسې کور میلاو شي چې بس سر هم پکې پټ شي نو بیا صحیح ده. خو دا کم بعضو چې کم سوچونه راوړي چې خبرېږم د خلکو نو هغه ډېرې پکې به صندوق کې وړي دي او دغه هدف پوره شوی نه ځکه چې 5 چته او 4 او 3 چته بنګلې چې جوړه کړې ده نو بیا بله کیسه ذهن ته راغلې ده که دې روډ باندې ورسره داسې دوکانونه جوړ شي پیسه بل ځای ته لاړه نو د دوکانونو د قیسې نه چې فارغېږي هلته که سړی پکې ځان له داسې وړه غونته کې فیکټري ولګوي وي چې د هغې نه فارغېږي چې سړی موټر نیمه والي او دا قیسې دا نه ختمېدونکي دي. نو دا زما تاسو ته نصیحت دی امیدونه لنډ ساتئ ژوند به دې په ارام دومره په ارام ژوند به دي که نه چې مزې به کې او سمې مزې به کې او دا په دې عربو کې دا ډېر ښه صفت دی زه خو د عربو سره ډېر پاتې شویم ځکه زه دوی دا ښه صفات بیانوم او په کار هم دا ده چې موږ د هر چا نه ښه صفات هغه یاد کړو او چې په چا کې څه عیب دی هغې نه ځان لرې ساتو. دوی کې دا صفت ما ښه لیدلی دی چې ډېر غم نه کوي د دنیا بس چې څه دي د هغې نه فایده واله او د الله په دین کې هم استعمالوي او په ځان هم لګوي او ښکلی ژوند روان دی. نو زمونږ چې په ایرپورټ راکوشي کوم چې پسې تلي ګاډي کې نو هغوی چې راولي څنګه هغه ته وایي څنګه لږې پرېږدئ چې ډېرې ته راشي چای مې وڅکي لږ ساه ازاد کړي چې د چکر پې ولګوه عمرې لی بوځه نه ښه نو څنګه څه به کې ته 18,000 د ویزې دي او پلاني هغه دا او د دا اول نه د سړي وارخطا کي ټول ډېر تښتېدلي دي واپس که نه وي تښتېدلي هغه وایي چې صرف ما تاسو کوز کوي نو ما ته یو لار معلومه ده زه به دا ټوله قصه حل کړم واپس کلي ته ولي یاره او د الله بنده نه ورته ووایه وروره مزدوري کوه خپله دینداري کوه دا خپلې قرضې ختمې کړه په طریقه په حوصله موږ د سره یو زموږ روري زموږ ملګری زموږ کلیوالي او الله به خیر کړي ډېر غمونه او سوچونه به نه کړي خلک داسې مشوره ورکړي تا دا اولې ورځې نه را دغه کوه ایرپورټ نه راوړي په ګاډي کې دغه ټیم کې ورته وایي که نه زما دا خبره غلطه ده کېدای شي تاسو ته هم دا قیسې کړي نو دا یو څو نصیحتونه د زړه نه وو مسافرو ته او دې ورځو کې دا بېروزګاري عامه ده نو ځکه دا د حوصلې دپاره چې حوصله به بیا په عرش باندې یو رب دی او هغه زموږ د هر څه ذمهواري اخیستې ده او چېرته د زناورو او د څاروو ته وګورئ چې دوی ته دا رزق څنګه میلاویږي دوی کومو کمپنیو کې کار کوي که نه کوم ځای کې مسافري کوي
رزق چې کم دی هغه ورته میلاوي دا زموږ رزق به موږ الله موږ له راکړي انشاءالله. الله دې موږ ټولو ته پراخه حلاله روزي راکړي او الله دې داسې مال موږ له راکړي چې زموږ نه پکې دینداري ګډه وډه نه شي او د هغه مال نه دې الله موږ لرې وساتي چې موږ د الله نه لرې کوي.